دا ذکر چې کم انسان کوي الله به ورته دوه قسمه انعامونه ورکوي. یو دا چې ده ته به د ګناه کارونه ډېر زیات ګران شي، الله به ده ته د توبې توفیق ورکړي او د ګناه نه به زړه مکمل تور شي. دویمه پیدې دا ده چې ټولو خلکو په نظر کې به مقبول شي، یعنی هر سړی به ده ته د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري. او دریمه پیدې دا ده که د دې اسم د دې دواړو اسماو هغه ذکر کوونکي چې الله نه څه دعا وغواړي الله تعالی به دعا قبوله کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو د هر چا دا خواهش شي چې یاره زه د ګناهونو نه منع شم، د ګناه نه زما زړه تور شي او زه بس نور چې کوم دی دغه نه کوم ګناهونه نه کوم، لیکن خپل نفس په هغه باندې غالب وي، شیطان په هغه باندې غالب وي. دی اگر چې توبه وباسي لیکن نفس او شیطان دوباره د ګناه طرف ته مایله کي. کله انسان په تنهایی کې شي نو د ده زړه ته قسمه قسمه وسایس چې کوم دی اچي او دی د ګناه طرف ته مایله کوي. لیکن نن یو داسې دوه اسما د الله جل شانه دوه نومونه دي، یا غفورو یا ودودو. دا داسې نومونه دي چې دا د ستا دپاره وسله ده، شیطان به تا ته نږدې نشي راتللی. بله خبره چې تا ته به څوک د بدۍ اراده نشي کولی. که څوک د بدۍ اراده کوي او تا ته نقصان رسول غواړي الله به هغه هلاک کړي او تباه به یې کړي، تا به ترې محفوظ ساتي. او بله ډېره اهمه خبره ده، د هر چا په زړه کې دا خواهش شي چې ما ته د هر سړی د قدر د عزت او د وقار په نظر باندې ګوري. د هر سړي دا خواهش شي زما د په دې معاشرې کې عزت ډېري، زما د قدر ډېري، هر سړی د ما ته په ښه نظر باندې ګوري. نو د محبت دپاره هم ډېر عجیبه تاثیر دی په دې کې. کله چې انسان د دې ذکر کوونکی جوړ شي نو الله جل جلاله به په هغه باندې هر قسم مهرباني هغه نازله کړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده که یو انسان وایي چې یاره زما سره دی دا خلک مینه کوي او زه دې په ټوله دنیا کې قبول شمه، نو هغه دې په هر حالت کې یعنی په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې دی یا غفور یا ودود ذکر کوي، نو انشاءالله چې هر سړی به سره مینه او محبت کوي. دویمه خبره که یو انسان په ګناهونو کې مبتلا شوی دی او هغه دا ذکر ډېر کوي اللهم یا غفور یا ودود یا غفور یا ودود، دغه رنګې ذکر ډېر کوي. الله پاک به د ده د ګناهونو نه زړه تور کړي او څونه ګناهونه یې کړي دي په هغې باندې به الله تعالی ده ته د توبې ویستلو دغه توفیق ورکړي. او دریمه اهمه خبره چې د ستا به هر قسم دعا قبلیږي کله چې ته د دې دواړو اسماو ذکر په کثرت سره کې. غفور دا هم د الله جل جلاله نوم دی او ودود دا هم د الله جل شانه نوم دی. دلته کې دوی یو ډېره زیاته عجیبه واقعه ذکر کړې ده. شیخ ابوالعباس احمد علي بوني رحمه الله په شمس المعارف کې لیکلی دي او یو ډېره زیاته عجیبه واقعه ذکر کړې ده. یو تاجر انسانو هغه په یو دشت بیابان کې روانو، یو غل ورته ووته چې دنه دا ټول مال واخلي او دی خو دغه کې دی چې کوم دی لکه مکمل ختم کړي. یکدم د خدای په قدرت ته ګوره د دې تاجر په خولې باندې یا ودود ذکر هغه چې کوم دی دغه شروع شو. دې تاجر به د یا ودود ذکر ډېر زیات کولو او دغه ټایم کې د ده په خولې باندې یا ودود ذکر راغی، بس دې یکدم یې ورته ویلې یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود. ښه ډېره ذکر وکړو او د هغې نه پسې د خدای پاک نه سوال وکړي یا الله د دې ظالم د شر نه ما چې دی په امان کې ماته وساتې. یکدم الله جل جلاله رحمت په جوش کې راغلو او الله جل شانه یوه چې دی هغه ملایکې راولېږله ورته ویې لاړ شه ځمکې ته پلانکې علاقې ته او پلانکې ډاکو قتل کړه، دغه چې کوم دی مردار کړه او پلانکې تاجر ته چې کوم دی هغه نجات ورکړه. یکدم همغه ملایکه راغله هغه ډاکو یې قتل کړو او هغه تاجر ته رب العالمین نجات ورکړو. نو که کوم یو انسان دا ذکر کوي هغه به
چې کومه دعا وغواړي نو رب العالمین به دعا قبلوي. لیکن د دې سره که یو انسان وایي چې زه د مستجاب الدعوات شم، یعنی زه د کومه دعا وکړم او زما د هر یو دعا قبوله شي، د هغې دپاره دا ذکر ډېر کوي، یا غفورو یا ودودو، چې په هر حالت کې د ستا په خولې باندې دا ذکر شروع وي نو انشاءالله چې الله جل جلاله به دې تمام دعاګانې قبلوي چې ستا په خولې باندې هر وخت شروع. لیکن دې سره یو خبر یاد ساتئ چې دې سره 5 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کوي. یو خبره. دویمه خبره چې د ګناه کار حتی الامکان تاسو بالکل مه کوئ. او دریمه خبره چې د حرام مال نه خپل ځان ساتئ. او بل شپه ورځ چې دغه ذکر کوئ، یعنی کله تاسو ته موقع ملاویږي او دا ذکر کوئ، نو انشاءالله تاسو به چې دی مستجاب الدعوا شي، یعنی د ستاسو به هر قسم دعا چې تاسو غواړئ الله جل جلاله به قبلي. نو یو اسم دی، دوه چې کوم دی اسمونه دي او دونه ډېرې پیدې دي، نو پکار دی چې موږ د دې نه پیدا واخلو، دا ذکرونه خامخا کوو، خپل هم کولی شئ او نور یاران دوستانو ته هم تاسو ښوولی شئ.